الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بنرد الشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ګرانو محترمینو، دغه کتارو دریګاټي و پلان و سترنج دی و نردی شیر دی و دغه شان دو شان په دغه کې چې سړی سات په تیری منسوسی حرام دی، هغه ناجایز دی منسوسی. چې یو پاغو کې سترنج ورته وایي چې هغه د دغه عسکرو د زمینی جنگ د فار خلکو استعمالاوه، فوجانو یې کینی ډیر مفید و. ما خپل یو چا زما فرلاس توبه وکشه، دغه سترنج یا کاوه ما تاوی مالته سراس یپلای ما ته وک چې زده کم، ما ته دا معلوم سی هغه خدا طرز دی. دوهم نردی شیر دی. نو اوس هغه دغه دوه حرام دی. نبی علی سلام یو حدیث هغه دا و که چا سات په نردی شیر تیر کې ګواکې خپل لاس د خنزیر په وینو او د خنزیر په غوښو هغه کلک کوي. او د دې معنا بس دغه بل دا ډېری ترجمې دي چې په کلک، یعنی دا معنا چې خنزیر یو ترجمه بازو دا کړي چې خنزیر یې وخوري. نو خو خنزیر چې سړی په غوښو لاس کلک یا په وینو حلال کې، نو خو دا معنا چې خنزیر یې وخوري، د خنزیر غوښې وخوړلې، دا خو اتفاقي حرام دی چې دا ترجمه کړې ده. خو دا بل وروسته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څه کو دا حدیث پر ترجمه بل دا وایي که چا ساتیر کوي په نر دغه فقد عصى الله، د نافرمانی وکړه د الله او د رسول. او رواه احمد و ابو داود ابن ماجه. دا خو ناروا دي. ګران محترمین، اوس خبره په دغه کې ده چې په دا اردو کې لډور توای او دغه مرتش چکاور توای، دا تر لاندې دي کنه دي. دا موږ وختي یا په دا مسله لیکل او موږ نو تر لاندې کړی. بیا ورسته چې دغه ورکه رااله د خبرې سره رااله د عربو کیسې مو وکتلې، ټول مو وکتلې، هغه دا تر لاندې کړی وو د ډیرو علماو. نو بیرته مخفله مسله واخسته. اوس اول د یو چا وسره تو ویل چې دلته بعضی خلک د سي اعتراض کوي چې دا خو په زمانه کې د چقه د نبی علی صلوات و سلام مبارک نه و. نو نبی علی صلوات و سلام مبارک په زمانه کې چې نه و، نو خدا هغه وخت نه ده. نو خدا اوس پیدا ډیر وروسته پیدا شوی دا. او یو نردی شیر دی، هغه تقریبا تر میلاد مخکې لا دوی پیدا شوی دی، 3000 کال مخکې. خو خیر خو هغه ډیر وخت کېږي، هغه چې مخکې پیدا شوی دا هغه خو نردی شیر هغه وخت و. دا خو وروسته دا خو هغه نه ده. نو موږ دې ته جوابونه ورکو چې دا ګوره دا د دوی خطا ده. ماشینی چرګان د نبی علی سلام په زمانه کې نه و. د رسول الله صلی پښتنه وسول چرګ روا دي دولونه، ماشینی چرګان خو نه و. هغه خو په هغه په ماشین نه کېدل. نو د دې د حرمت او د حلال حکم څنګه معلومه؟ دوهم سود په شپږ شانو کې نبی علی سلام حرام کړي، نو په نور کې خنه دي حرام کړي. نو اوس که سړی هغه ماش په ماشو تفاضلا نور کې یا نسیتن جایز دي. د املایان د نو کې ودي خبرو ته غوړ ونسبل. د نبی علی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډیر زله د ربا د فضل نه و، ربا د نسیه و چې هغه به روپی ورکړي تر هغه وخت په ګران نه ورکولې چې وا میاش باید راکړي چې نه به برای پرماتولې. زموږ له خوار د ورله پیسې اوس په اوس وخت کې په سود ور د ورله په زیاده ترکی. نو خدا برواش بل کته وای دا تختی هغه تختی نه دی. نو دا شان هغه نه دی. نو زه ګمان نه کوم چې د سترنج مروج چې اوس دی د په خوا هغه تختی وي هغه رقم دی چې په زمانه کې د نبی علی سلام ګوره دا جوابونه دي. اره وته
نو اول جواب مو دا ورکي چې تاسو ورته ګوري چرګان، دوم جواب مو دا ورکي د سود چې په شپږ شانو کې، درې مو دا ورکي چې سود زموږ په زمانه کې هغه خو د ربا د فضل د نو د نبی عليه السلام په زمانه کې ربا د نسیه و دام رواس ونسي. او بل څلرم نو توادا تغییر د صورت لري، کله زمانه تغییر وای نو خدای غشان د خنجرم وز د پخوا د خنجر سره فرق دی. شراب هغه شراب نه دي، وزه د پخوا د نبی عليه السلام په زمانه کې شراب دا و شراب هغه شراب نه دي. نو خدای ما د مغیر سودان ورسته پیدا شوی په زمانه کې د رسول الله نو قرآن شرام کړی دی، هغه خو هغه مخ کې پیدا شوی او په خوا تر نبی عليه السلام مخ کې هغه شراب حرام کړی، سود هغه حرام کړی چې په زمانه کې د رسول الله یا تر رسول الله مخ کې. او دغه رقم بل دی دا وای چې په خوا دغه پر هغه طرز نو د شي جوړ شوی دی، دا طرز د یا اوس پر کاغذ جوړ شوی یا بل نو سترنجم زه ګمان کوم چې په زمانه کې د نبی عليه السلام په ورسه کې دی هغه طرز نه وي. پنځم کدی دا وای چې اوس هغه دا وای چې دا په یو شی په څلورو کې بل په دوه، نو کسره را ولار سي ناروا هغه د سترنج ناروا چې په مطلب یا فرض کو په دوه کوسو کې ورسته د شی نور مرسرجات کې چې په څلورو کې یا په څلورو نه پر کې دی ورسته سره نیمه کې په دوه کې بارا لالیږي. ګران محترمینو دا ټول دلایل دي، دا ګرد تشبیه خبرو باندې خطا نوزي، دا سخت غلطه ده، دا والله چې یو رقم د هیڅ فرق نه کیږي قسم دا ورسته په دا خاص طرز ورسته پیدا شوی، دا بالکل د پنیز د جمهور علماو هغه تر چا لاندې دي. دا بعض خلک پر خطا وتل دالته په اردو کې مې کتاب دی یو د جوسیر په نامه کړی دی، یو د لدو په نامه کړی، سخت پر خطا شوی دی. دا ګوره دا غلطه خبره ده، دا بل ځای ته شو نه وایست. زموږ د اخر کې د دې ټولو هغه علماو فتواوی درته وایم. هغه د مصر دارالفتاء ورنسه د مصر جامع ازهر دغه رقم، د سعودي د ابن باز دغه رقم، د ابن عثمان دغه رقم، د ابن صالح فوزان ار څوک چې د دنیا شالم په زمانه کې دا خو تر دې پر نه دی چې واده وابه دی یو شی آرام کړی، دا خو تر حدیث تر مضمون لاندې کول دي. ګران محترمین واجب عجب کارون دي چې په ارشي کې سړی دی زبل سبل خدا باز ډیر مذهبيان هغه د جامع ازهر فتوا د نورو فتواوی دي، دا ټول په اتفاق تر لاندې کړی دي. ګران محترمینو دا خو بل په اخر کې زه دا درته وایم چې دغه فتواوی مش ټول په تورو هغه ولړي ټول سره پورته کوو، دا خلک مخاتانه کې، دا خلک ملایان مخاتانه کې، دا ټول ور سره پورته کوو، هغه سرتونه ور سره پورته کوو چې دغه سرت د لډو دی، د چکې دی، دغه سرت د چا دی، د نردي شیر دی او دا تر غلاندې دی. خلاصه مطلق چکه هغه بیل دي چې هغه څوک پرو کې خمار پرو کې بالکل تر هغه نردي شیر لاندې ده پنځ د جمهور علماو په حرمت حکم شوی، د نړۍ د علماو بعضی سپریر دي چې یو دانه خپل پر سر باندې ګاډي د ټول علماو پنځ ګران محبوب د حرمت شوی دي، ټول مر سره پورته کوه سرتونه وشانې مو ګوري. په پای کې یو سړي دغه راته ویل او د خلک وسوي چې دا غنه دی روا دي بارم ورته ویل مال زه ان شاء الله خبرې ته پته کوم بارا ویا و مخکې مو کبرو ته سجدي کولې او راولار سره کم رقم کارونه مو کوله غلط مو کول د غستا په فتوا او د نورو شو علماء په فتوا او د کارو څخه خلاص وځ بیا دغه دي. ګران محترمینو دغه شان فتواوی چې خود سره فتواوی کوي خپل پر سر هیڅ مشر نه لري، هغه نه عالم لري، نه مقتدا لري، نه پیشوا لري، نه پچا پسیوي، دام دا قبر پرستو کار دی، دام دا غدي چې ډبري پرځان را موږ پر قبرو باندې راګرځه، هغه د شیشان هغه په دې ډیر باک هغه په دا کارونه کوي، بس خامخا دوی راولاريږي بس هر څه چې پر خلر علاغوي. نو ګران محترمینو تاسو په دای شانو کې د دغه شعر علماء او د ار چا چې ما چې نوم د ملای دغه په کال مکوي د شو علماء او مسلې چې هغه په مسله پويږي. بل عالم دادی چې غیرت مر سره ملګری نفس نه غیرت دی ته وایي چې مسله غلطه دي ستې په میډیا کې اخی او چې سړی دا خو دین خو بل ورځ موږ یو مسله هغه په دغه لیکل سوی او لږ اجمال پکښ وي یو ملار واسول دا مسله په میراث کې و د
مفقود ما ورته مال سخت غلطه د ستیبه سمو بیا به ان شاء الله دا کار تکراریږم نه دا خو زموږ د خبرې ورته مال دین د یو شخص نه دی چې کینی غلطي یو د خپل پر سره الته اله خپل په تور نه پیژ خپل په خبر نه پیژ خبرې کوي هغه خبره سره پر خبرو غوړ نه نسیب چې واقعي خبره نو ګران محترمینو څوک مخاطانه کې نو بارد دغه سم دغه علماء د اکثره دا قبر پرستو کاري چار سه خپل خپل باندې را لغوي په پاکي دا ټولي فتواوی درته پورته کوو ګرد ور سره دا ټوله ته د ځان سره ولیکي او د ځان سره وساتي الله جل جلاله ګرد وګوري او د بل وخت لپاره شک ونه کوي ګرد د پای کڅوک عربي پویږي پسروتو اغام ټول در سره وګوري اغام ټول در سره سب کې د بل وخت